سلام ټولو دوستانو ته. دغه ښکلې سیاره چې تاسې ګورئ دا ګلیس 581 سیاره ده. داسې یوه سیاره چې شپه ورځ یې د ځمکې سره په یو شان ده. ګلیس 581 سیاره د ځمکې سره په یو شان خواص لري چې د ژوند کولو شرایط پکې معلوم شوي. دغه سیاره په لوړ فکر سره ویلی شم چې د انسانانو د اوسېدو لپاره یې هسې چټکې شوي. فضایي سیسټمونه په 2018 میلادي کال کې د ګلیس 581 سیارې په پیژندلو بریالي شوي. د دې سیارې پراخوالی د ځمکې و برابره دی چې د لمر سره په مناسب واټن کې قرار لري. دغه سیاره د لمر وړه خو رڼا او نور ورته په سم ډول ټولو برخو باندې نه لګیږي. په همدې اساس دغه سیاره د لمر سره په مناسب واټن د دې سبب ګرځېدلې چې نه پکې مواد ګاز او نه پکې زیات په یخ تبدیل شوي. په دغه سیاره کې د هر څه سربیره اوبه هم شتون لري. دا یوه ستره شتمني د ځمکې څخه وروسته حسابیږي چې انسانان به په پرمختللو جهازونو پر مټ ورته سفر کوي. صرف یو وړوکی مشکل هغه هم دا چې د ځمکې سره په لرې فاصله کې موقعیت لري. دغه سیاره په ډیره لرې فاصله کې د ځمکې قرار لري. کوم چې یوازې 20 نوري کاله یې په سفر لګیږي. د دې سیارې فاصله د ځمکې سره 200 ټریلیونه کیلومتره په لرې واټن کې د ځمکې قرار لري. که چیرته د دې سیارې څخه لیدنه کوو باید پرمختللې وسیلې څخه باید کار واخیستل شي. په اوس وخت کې هغه هم وایجر 1. هغه وسیله چې په 1900 میلادي کال کې د فضا لور ته ولېږل شوه چې تر نن ورځې پورې د حرکت په حال کې ده. د دې وسیلې په اړه ویډیو په همدې چینل کې خپره شوي او په اړه یې معلومات په همدې چینل کې لیدلی شئ. دا د انسان په لاس تر ټولو تیز او لوړ سرعت درلودونکې وسیله ده. دغه وسیله په ډیر تیز حرکت سره چې په ثانیه کې 18 کیلومتره په لوړ سرعت سره د حرکت په حال کې ده. یعنی 18 کیلومتره په ثانیه کې څه که چیرته ورځ په ځمکه باندې تیریږي په دغه شکل باندې به وي. 3,000 کیلومتره سرعت په ساعت کې وهي چې دا ډیر تیز او لوړ سرعت حسابیږي. په دغه لوړ سرعت سره وایجر فضایي بیړۍ 1.5 ځل د ځمکې د حرکت سره برابره ده کوم چې د لمر په شاوخوا یې طی کوي. شل نوري کال ډیره لویه فاصله ده د ځمکې سره. خو ولې فضا د دې هم ډیره پراخه ده. خو ولې د وایجر فضایي بیړۍ دغه حرکت په هیڅ حساب شوی. وایجر فضایي بیړۍ په ثانیه کې 18 کیلومتره حرکت لري. نو که چیرې ګلیس 581 سیارې ته ځان رسوي ستاسې په نظر څومره وخت کې به ځان ورسوي؟ وایجر فضایي بیړۍ به 3,500 کاله وروسته دغه سیارې ته ځان ورسوي. خو اما وایجر فضایي بیړۍ تل د حرکت په حال کې ده او د فضا اړوند معلومات ځمکې ته مخابره کوي. خو دغه حرکت که چیرته په دوامدار ډول دغه سیارې لور ته وکړي شاید یو وخت ورنږدې شي. خو انسانان په دې لټه کې دي ترڅو داسې یو څه اختراع کړي چې دغه لویه فاصله په لنډ وخت کې طی کړي. د نړۍ پوهان تل په دې هڅه کې دي ترڅو داسې یو څه اختراع کړي چې ډیر څه په لنډ وخت کې ترسره کړي. اوس تازه د داسې وسایلو د اختراع کولو فکرونه چټک شوي. او غواړي چې د ځمکې څخه لرې په بله سیاره کې د ژوند کولو لپاره کار وکړي. دغه وسیله چې د جوړولو فکرونه یې په لار اچول شوي په نفتو، ګازو او اتومي موادو باندې هیڅ کار نه کوي. د سوځولو لپاره داسې یو نااشنا څه څخه کار اخیستل کیږي چې د ټولو لپاره جالب دی. د مثال په توګه انټي میټر چې په اوس وخت کې تر ټولو ګرانه او لوړ ارزښت لرونکې ماده ده. په دغه وسیله کې د کار وړلو لپاره د انټي میټر څخه کار اخیستل کیږي چې په اوس وخت کې ډیره لویه بیه لري. لویه ستونزه د دې بیړۍ په هکله دا ده چې بشر هیڅ نه پوهیږي چې دغه وسیله په کوم شکل ډیزاین کړي. خو د انسان د هڅو په لړ کې شاید یو څه وشي. د مثال په توګه یو کس ونه وکري خو میوه یې د مرګ څخه پس وي او هیڅ یې د خوړلو چانس نه وي. په همدې اساس ساینسپوهان په ډیره تیزۍ سره په دغه لویه پروژه کار کوي ترڅو یو څه ترې جوړ کړي.
انټي میټر باید په ډیره لوړه کچه تولید شي او داسې فضایي بیړۍ جوړه شي چې په لوړ سرعت سره حرکت وکړي، هغه چې د وایجر څخه په زرګونه ځلې چټک وي. وایجر فضایي بیړۍ 18 کیلومتره په ثانیه کې وهي. باید نوې جوړه شوې بیړۍ 18,000 کیلومتره باید په ثانیه کې حرکت وکړي. انسانان تل هڅه کوي چې داسې وسیله جوړه کړي او د وایجر سره د تل لپاره خدای پاماني وکړي. د دې وسیلې د اختراع سره به د ګلیس 581 سیارې ته بالاخره انسان ورسیږي. هغه هم په 83 کالو کې دغه سیارې لور ته به ورسیږي. یو 20 کلن ځوان دغه سیارې ته د رسیدو سره به بوډا کېدو په حال کې وي، یعنی 83 کاله. فضا ډیره لویه ده. دغه سیاره یوازینۍ سیاره ده چې د ژوند کولو شرایط یې د ځمکې سره یو شان دي. ښه وخت، ښې شېبې، د خدای په امان.